زده کړه ده د ستونزو نه عبرت اخیستل دي چې ستا کمزوري نقاط، ستا جنجالونه، ستا ستونزې او ستا مسایل به په قوت بدلوي. تا څه وکړل چې ته ډېرې وړې ستونزې او مشکلات دې په قوت بدل کړل؟ دا د مثبتګرا او مثبت اندو خلکو یو مهم اصل دی چې دوی ټولو مسایلو کې که په کورنۍ کې څه پیښیږي، که په کار ځای کې څه پیښیږي، که په اړیکو کې، په ملګرو کې، په دوستانو کې، بل هر چیرته څه پیښیږي، دی مثبت فکر کوي، استقامت ونه لري، خپل ځان هم تباه کړي، له شخصیتي اختلالاتو سره به هم مخامخ سي، له ستونزو سره به هم مخامخ سي او ژوند به هم ناکراري، اطمینان به هم له منځه تللی او نه به د چا د مرستې او ته به خپله نورو ته المانی. سلامونه جوړ په خیر، هیله ده چې ښه وئ، په خیر وئ. یو بل بحث کې تاسو ټولو درنو ملګرو او دوستانو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده هر چیرته چې یاست په خیر اوسئ او مننه چې زما دا بحثونو لړۍ تعقیبوئ. زه هیلهمند یم چې دا بحثونه تاسو لپاره ګټور تمام سي. نن په یوې بلې متفاوتې موضوع خبرې لرم. په دې خبرې کوم چې څنګه موږ خپل ضعیف نقاط، خپلې کمزورۍ، خپلې هغه نیمګړتیاوې په قوت او په لاسته راوړنو بدلولی شو. ډېر دوستان له همدې رنځېږي چې په ژوند کې له ځینو تکراري تېروتنو او ستونزو سره مخامخ دي او نشي کولی چې هغه ستونزې او مشکلات په خپلو مثبتو ټکو واړوي تر څو په ژوند کې بدلون وکړي، پرمختګ وکړي او هماغه کمزورۍ نقطې په لویو او ښو او مثبتو ټکو بدل کړي. نن مې غوښتل په همدې خبرې وکړم، په همدې بحث کې مې ځینې نقاط راټول کړي دي او تمه ده چې تر پای را سره دا بحث واورئ او په اړه خپل نظر را سره په کمنټ کې هم شریک کړئ او دغه راز تاسې له بحث وروسته خپله تجربه هم په دې برخه کې را سره شریکه کړئ چې کوم مسایل تاسې استفاده کوئ چې خپل منفي ټکي په مثبتو ټکو بدلولی شئ. خپل کمزورۍ په قوت بدلولو لپاره لومړی دا مهمه ده چې ځان وپېژنو په هر اړخیزه توګه. موږ څوک یو، د څه لپاره پیدا یو، چیرته حضور لرو، څنګه اړیکې باید ولرو، په کامله توګه زما مثبت ټکي څه دي، زما منفي ټکي څه دي، زما دروني قوت څه دی او زما اصلي وړتیاوې څه دي او زما فکر، زما ذهن د څه توانایانې لري چې زه په هغې کار وکړم. که چیرته په ځان پیژندنه کې ولوېدئ یا هڅه وکړئ، تاسې به ډېر زر د خپل بدلانه داسې یو مرحلې سره مخامخ سئ چې هیچا به فکر نه وي کړی. ژوند عبث مه تېروئ، ژوند په خوبونو کې مه تېروئ، ژوند په دې ډول یا په ناګهانه ډول مه تېروئ. ژوند په شعوري توګه وکړئ، په ځان پیژندنه یې وکړئ او خپل وجود ته په دومره ارزښت قایل شئ چې معمولی سردردی هم تاسې باید تحلیل کړئ، تاسې باید تفسیر کړئ او هغه په تړاو باید کار وکړئ. پاتې شوه د شخصیتي اختلالاتو مسله. د ټولو موضوعاتو ته تاسې په دقت پام وکړئ. د ځان شناخت د خدای شناخت دی، د ټولنې شناخت دی، د کورنیو شناخت دی او د ښو اړیکو شناخت دی. له همدې امله که غواړئ چې خپلې کمزورۍ په قوت بدل کړئ نو تاسې به لومړی کار همدا کوئ چې تاسې به خپل ځان په بشپړه توګه پیژنئ. ستاسې خوښه څه ده؟ ستاسې ناخوښې څه دي؟ تاسې څه شی ډېر خوښوئ؟ تاسې له څه شي بد وړئ؟ ستاسو لیوالتیاوې څه دي؟ ستاسو هغه انټرټینمنټ لپاره څه کوئ؟ تاسو د خپل ذهني قوت، د خپل فزیکي قوت لپاره څه کوئ؟ په دې ټولو باندې غور وکړئ او هله به بیا تاسې خپل ځان شناخت ته ورسیږئ او بیا به د خپل بدلون سوچ هم در ولویږي او خپلې کمزورۍ به په مثبتو ټکو په قوت هم بدل کړای شي. دویم، د خپلو کمزوریو په قوت بدلولو لپاره د ځان د ودې لپاره پلان جوړ کړئ.
پلانونه د ژوند په ټولو مسایلو کې مهم دي، له کار نیولې تر خبرو تر اړیکو پاللو او دغه راز په ټولنه کې په حضور لرلو د ټولو کارونو لپاره پلان لرل ضروری دي. همدغسې د مثبتو ټکو د ډیریدو د پیاوړي کېدو او د خپل قوت لپاره تاسې د ودې یو پلان ترتیب کړئ. ما مخکې مې اشاره وکړه د ځان د شناخت په برخه کې تاسې خپل ذهني قوت څنګه جوړوئ، تاسې خپل فزیکی قوت څنګه مطمئنوئ او تاسې څنګه له شخصیتي اختلالاتو، له ستونزو، له رواني مسایلو او له ناروغیو په امان کېدلی شئ، څنګه یو چاته اطمینان بخښلی شئ، د چا څنګه په مرسته باعث ګرځېدلی شئ، کورنۍ ته څه کوئ، دوستانو ته څه کوئ. په دې ټولو برخو باندې خبر پکار ده او د ځان د ودې په پلان کې دې ټولو ته ځای ورکول پکار دي. که د ځان د ودې یو پلان ولري نو په ډاډه درته ویلی شم چې د خپلې کمزورۍ چې تا سره دي یا کومې ستونزې چې ته په ژوند کې ورسره مخامخ یې د هغې محوه کولو لارې به درته خلاصې شي، د هغې د محوه کولو په مسایلو به کار وکړي او خپله به هغه ستا کمزوري هغه په لویو قوتونو بدل شي. ستا نږدې دوستان، ستا کورنۍ، ستا خپل خپلوان، هر څوک به فکر وکړي او حیران بشي چې تا څه وکړل چې ته ډېرې وړې ستونزې او مشکلات دې په قوت بدل کړل، ستا په بدلون باعث شول، ستا په پرمختګ باعث شول. د څه له امله هغوی به په تشویش کې، هغوی به تا ته فکر کوي چې تا داسې څه وکړل چې په ژوند کې له تغییر سره مخامخ شوې. او په دې برخه کې به درنه مشورې هم وغواړي. د ځان د ودې لپاره په دریو برخو کې ډیره مهمه ده چې تاسې باید پلان ولرئ. لومړی د خپلو زده کړو په برخه کې، دویم په خپل مسلک کې او دریم د خپل کاروبار په اړه. که غواړئ چې خپلې نیمګړتیاوې، ستونزې، جنجالونه، خپلې کمزوریانې په قوت بدل کړي، لومړی د په خپلو زده کړو پلان وکړه. د خپلې ودې لپاره څومره غواړئ زده کړې وکړې، څومره ژبې باید یاد ولري، کوم مهارتونه به زده کوئ، له کومو هنرونو برخمن او کومو هنرونو ته ضرورت لري. د زده کړو په مرحله کې باید کار وکړي او پلان باید ولري چې په هفته کې څه ډول مطالعه وکړي، د کومو مسایلو مطالعه ولري، روزمره باید په کومو مسایلو زده کړې کوشش وکړي. یو د زده کړې برخه ده چې دې برخه کې پلان ضروری دی. دویم په مسلک کې، که احیانا تاسې چېرته کار کوئ، یو مسلک کې یاست، یو حرفه لرئ، هر ډول کار چې لرئ د هغې مسلک په تړاو تاسې ډیره خواري وکړئ او پلان ورته ونیسئ تر څو هغه ستاسې نیمګړتیاوې، هغه ستاسې کمزورۍ په بریالیتوب باعث شي او په مثبت نقاطو بدل شي. دریم د کاروبار لپاره یو ځانګړی پلان ولرئ. خیر ده چې پیسې نه لرئ، خیر ده چې اوس امکانات نشته، اما تا سره باید په دې ذهن کې پلان وي چې ته باید په راتلونکي کې کوم کاروبار ولري، له کوم کاروبار نه باید ته په پښو ودرېږې، کوم کاروبار دی چې تا ته به راتلونکي کې قوت درکوي. دا پلان نیونه د خپلې ودې باعث ګرځي، د خپل پرمختګ باعث ګرځي او هغه ستونزې چې ته پرې اخته یې، له هغو کړاوونو نه چې ته ځورېږې او له هغو مسایلو چې ته رنځ وړې، دا به د ذهن هغه محو کړي، مثبتو لورو به سره به مخامخ شي او یو څوک به قوي یې، یو څوک به داسې یو څوک یې چې ته به په خپل ځان ډېر اطمینان او اعتماد پر نفس باندې هم ډېر لوړي. دریم د خپلو نیمګړتیاوو او کمزوریو ټکو په مثبت بدلولو، په قوت بدلولو لپاره همیشه مثبت فکر کوه. صحیح ده چې مونږ باید په ژوند کې منفي ګرا ملګري به لرو، صحیح ده چې مونږ به په ژوند کې له منفي مسایلو سره به ډېر مخامخ کیږو، خو کامیاب، بریالي، ښه او پیاوړي کسان هغه دي چې مثبت تفکرات لري، مثبت فکر لري، په ټولو مسایلو کې یو رڼه لاره ګوري، په ټولو مسایلو کې په حل لارو په تکالي او په هر ډول ستونزه کې د یوه داسې لاره سنجوي چې هغه مثبته وي، په منفي مسایلو پسې نه ګرځي، په تاویل مسایلو پسې نه ګرځي، په ماویلو مسایلو غم نه وړي. په دې کوشش کوي چې څنګه به د خپل قوت لپاره کار وکړي، په دې کوشش کوي چې څنګه چا سره مرسته وکړي، په دې کوشش کوي چې څنګه د خلکو مرستندوی اوسي او څنګه خپل ستونزې لا پسې کمې کړي.
دا د مثبتګرا او مثبت اندو خلکو یو مهم اصل دی چې دوی ټولو مسایلو کې که په کورنۍ کې څه پیښیږي، که په کار ځای کې څه پیښیږي، که په اړیکو کې، په ملګرو کې، په دوستانو کې، بل هر چیرته څه پیښیږي، دی مثبت فکر کوي. یو څوک ترې غوښتنه لري، یو څه اوري، یو څوک پر ضد ولاړ دي یا نور مسایل، خدای بیا هم خوشباوره دی، خدای بیا هم مثبتګرا او مثبت انده دی. دا کسان بریالي دي او زه په اطمینان درته ویلی شم چې دوی هم کله که کوم ستون سره مخامخ دي یا مخامخ وي د هغې محو ورته ډېر اسانه ده. د دوی کنفیډنټ به ښیي، د دوی خوب به ښیي، دوی به له رواني ستونزو په اماني او دوی به په ژوند کې له ډېر اطمینان سره ژوند کوي او خلک به ورسره اړیکه پالي، خلک به ورسره خوښیږي چې د سره کیني او د سره خبرې وکړي. د دغه کنفیډنټ باعث یوازې همدا دی چې د مثبت تفکرات لري، د په ذهن کې منفیګرایي مسایلو ته ځای نه ورکوي، د په ذهن کې ناچیز مسایل، داسې مسایل چې ارزښت نه لري هغو ته ځای نه ورکوي. نو ځکه باید د خپل کمزوري نقاط په مثبت بدلی، په قوت به بدلی او دی به یو داسې څوک چې په ځان به اطمینان لوړي او هر چا سره به د مرستې لاس غځوي. څلورم، د خپلو کمزوریو په قوت بدلولو لپاره تاسې خپلې کمزورۍ په نښه کړئ او له منځه وړلو هڅه یې وکړئ. په ژوند کې له څه کړېږئ، له کومو ستونزو سره مخامخ یئ، له څه رنځ وړئ، ستونزې مو په نښه کړئ، ضعیف نقاط هم په نښه کړئ، ستاسې د بې جرأتۍ لاملونه پیدا کړئ، ستاسو د اړیکو د نه پاللو علتونه وښیئ او ټول ځان ته متوجه شئ، ټولو اړیکو ته پام وکړئ. ځکه په دې ژوند کې همدا یوازې تا سره په خوا کې نور هیڅ څه د ارزښت وړ نه دي. که ته چېرته ښه وې، ستا کورنۍ به ښایي، ستا نږدې دوستان به ښایي او دا ټولنه به ښایي حتی. نو ته خپلو ستونزو ته پام وکړه، خپلو جنجالونو ته پام وکړه، خپل ضعیف نقاط راواخله، ویې لیکه، تفسیر یې کړه، تحلیل یې کړه، ولیکه چې دا ولې له دغه ستونزو سره ته مخامخ یې او د دې د ستونزو له منځه وړلو په تکل سه هدف وټاکه، موخه وټاکه چې ته باید په دغومره موده کې خپلې ستونزې حل کړې، خپلې موخې حل کړې او ته به په راتلونکي کې فرضاً که ووایم اوس له یوه ذهني اختلال سره مخامخ یې، بې خوبه یې، اړیکې نسې پاللی، بې جرأته یې یا سټرس لرې، هرې مسلې ته تشویش کوې. د ټولو مسایلو حل لاره تا سره تړلې ده. په حل لاره همدا ته پوهېږي. زه نسم کولی چې ستاسو د ضعیف نقاطو حل لاره در وښیم، خو که ته او ذهن دې په یو بحث کې ولویږئ او ستونزې پیدا کړئ او جنجالونه پیدا کړئ، ضعیف ټکي په نښه کړئ، پلان ورته ونیسئ، نو زه په اطمینان او ډاډمنه توګه درته ویلی شم چې تاسې به یو څه وخت وروسته همدغه جنجالونه او همدغه ستونزې په خپله حل کړئ. خپل ضعیف نقاط به په مثبتو ټکو او په لوی قوت بدل کړئ. پنځم، د خپلو ضعیفو نقاطو په قوت بدلولو لپاره هغه له ستونزو زده کړه ده، هغه له تیرو تکراري غلطیو عبرت اخیستل دي، یا په نور چا دې لیدلی دي، نور خلک دې لیدلی دي چې له ستونزو سره مخامخ وو. ته کوشش باید وکړې چې له ستونزو زده کړه وکړې، بیا له هغې ستونزې، له هغې جنجال، له هغې چل، له هغې فریب سره مخامخ نسې، کوم چې ته په تیر کې د هغې له امله ځورېدلی او ستونزو سره مخامخ شوی. زده کړه ده د ستونزو نه عبرت اخیستل دي چې ستا کمزورې نقاط، ستا جنجالونه، ستا ستونزې او ستا مسایل به په قوت بدلوي، په ځواک بدلوي او په میړانې دې بدلوي او په یو بریالیتوب باعث به دې ګرځي. شپږم، د ضعیفو نقاطو د کمزورو مسایلو په قوت بدلولو لپاره تاسې د ملاتړ لپاره یو همغږي ولرئ. تاسې په دې کار وکړئ چې څوک مو ملاتړ وکړي، څومره انډیوالانو سره ښکیل سئ، چا سره څنګه رابطې ولرئ. او د خپل ځان د ملاتړ همغږۍ لپاره دوه مسایل ډېر مهم دي. یو دا چې نورو سره مرسته ده او بل دا چې د خپلو جنجالونو، د خپل ژوند مسایلو په اړه له پوهو خلکو سره مشورې دي، له با تجربه کسانو سره سلا ده.
په دې پام کوه چې خلکو ته د څومره خیر ورسیږي، مادي خیر، معنوي خیر او نور اړیکې. کوشش وکړه چې د خپل ځان د ملاتړ لپاره له خلکو سره مرستې ولري. که ستا اقتصادي وضعیت صحیح دی خلکو سره اقتصادي مرستې ولره. که ستا پوهه ډېره ده، ستا تجربه کاره یې، یو هنر، یو فن او یو مسئله دې زده ده، خلکو ته یې وښیه، ورسره کار پې وکړه، ورسره مرستندوی سه. او دغه راز د خپل ځان د ملاتړ لپاره په ژوند کې پوه خلک ولره، په ژوند کې داسې نادر او داسې با تجربه کسان ولره چې د خپل ستونزو او جنجالونو په اړه ورسره هر وخت مشورې وکړي. په مشوره کې خیر دی، ځکه به دغه مشوره د دې باعث شي چې ته په راتلونکي کې له ډېرو جنجالونو سره مخامخ نسې، او په تیر کې له کومو ستونزو سره چې مخامخ وي له هغې به دې عبرت اخیستی، او همدغه ملګري به دې همدغسې باعث وګرځي چې تا ته به یو لاس درکړي او ستا ستونزې به حل سي. د خپل ضعف نقاط په قوت بدلولو لپاره صبر او استقامت پکار دی. په ټولو جنجالونو، په ستونزو، په ناروغیو صبر او استقامت پکار دی. یو څوک په قصدي توګه تا غواړي کندې ته ورټېل وهي، یو څوک په قصدي توګه غواړي چې ته له ستونزو سره مخامخ سي، یو څوک تا سره عهده‌ای دي، یو څوک دي چې ته یې نه خوښېږي او تا ته ستونزې در جوړوي. ته له خپل الله سره صبر ولره، له خپل الله سره کښېنه او استقامت وکړه، او ستونزو باندې، هغو جنجالونو باندې خدای جل جلاله نه وغواړه چې ستا ستونزې حل سي او ستا کمزورۍ په مثبت، په قوت او په میړانې بدل شي. صبر او استقامت دی چې تا به اصلاح کوي، صبر او استقامت دی چې تا ته به یوه رڼه لاره درښیي، صبر او استقامت دا دی چې ته به له ستونزو په امان ګرځي، او صبر او استقامت دی چې ته به په راتلونکي کې یو داسې مهم یو څوک یې چې خلک به راځي تا نه به مشورې غواړي، خلک به دا تمه لري چې ته ورسره مرسته وکړې او ته یې لاسنیوی وکړې. خو که خدای مکړه صبر ونه لري، استقامت ونه لري، خپل ځان به هم تباه کړې، له شخصیتي اختلالاتو سره به هم مخامخ سي، له ستونزو سره به هم مخامخ سي، او ژوند به دې هم ناکراری، اطمینان به دې هم له منځه تللی، او نه به د چا د مرستې، او ته به خپله نورو ته اړمنې، ځکه دا حالت بیا بد دی. همدغه اوس چې زما دا بحث اورئ، که په هر څومره ستونزو او جنجالونو کې ښکېلې، لوی جل جلاله ته صبر ولره، رب العزت ته صبر ولره، او له همغه وغواړه چې ستا ستونزې حل کړي. په بردګانو اتکا پکار نه ده، په انسانانو اتکا پکار نه ده. انسانان خو خوند اخلي ستاسو له ستونزو، هغوی خو خوښېږي چې ته په ستونزه کې